نن په بلوچستان کې د همدرد ویلفیر فاونډیشن د خوا څخه د شلو معیوبینو چې پښې کار نه کوي، فلج وي یا په پښتو کې چې ګوزڼ ویلي وي یا پرې سوي وي، د هغو دپاره او د 1 د هغه معذورانو دپاره چې پښې کار نه کوي، د هغو دپاره د لکړو او د دغه معیوبینو دپاره د ویلچیر مرسته راسره وشوه. زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د همدرد ویلفیر فاونډیشن د ادارې د مشر ښاغلي حسن خان اڅکزي، مولانا عبدالوهاب صاحب، مولانا ذکریا صاحب او دغه هاشم اڅکزي صاحب او دلانان صاحب د دوو مننه کوم چې نه یوازې دا لومړی ځل دی چې همدرد ویلفیر فاونډیشن په بلوچستان کې زما سره د افغان کډوال په بېوزلو او معیوبینو دپاره مرستې کومک راسره کوي، دا په لسګونو ځلو ته رسېږي. نو زما د یو افغان کډوال په حیث باندې، د یو انسان په حیث باندې، د یو مسلمان په حیث باندې د ټولو هغو تاجرانو څخه چې کوم په دا وخت په پاکستان کې دي یا په افغانستان کې دي یا په دوبۍ کې دي یا په سعودي کې دي یا په نور ملکو کې دي، زما د یو مسلمان، د یو انسان، د یو افغان، د یو پښتون په حیث باندې د دوی څخه دا اپیل او غوښتنه ده چې تاسې کوم خپل زکات، خیرات، سرسایه چې د دغه مسلمانانو د خدمت دپاره ورکوي یا د مسلمانانو د هوساینې دپاره ورکوي، هغه داسې ادارې ته ورکوي لکه همدرد ویلفیر فاونډیشن چې کوم په بلوچستان کې دی، چې واقعا زموږ د بېوزلو سره یې کومک کړی دی. زه ستاسې هم کور ودانۍ وایم او د ښاغلي حسن خان اڅکزي او ورسره ټول ټیم مننه کوم چې هر وخت کې زموږ سره کومک کړی دی. بیا مننه، بیا مننه. کور مو ودان، الله مو شاد او آباد.